السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې تاسو به هم روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د جنسي قوت لپاره بادام یادوم چې بادام په جنسي قوت کې آیا ګټه لري او که نه، او که لري نو څه ډول ګټه لري. نو هیلهمن یم چې دغه ویډیو به هم تاسو راسره تر اخره وګورئ، ځکه چې ډیری دوستان د جنسي کمزورتیا څخه شکایت کوي او هر وخت پوښتنې رالېږي چې موږ جنسي کمزوري لرو، نو د دې لپاره کوم خواړه ښه دي. ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې هم د جنسي قوت لپاره ځینو نسخې بیان کړې وي، چې په دې ویډیو کې هم درته یو بهترین شی ښیم او په دې سره به ستاسو جنسي قوت انشاءالله پوره زیات شي. نه یوازې دا چې جنسي قوت زیاتوي، بلکې په نورو برخو کې هم ګټه کوي. د ویډیو د شروع کېدو مخکې له تاسو غوښتنه کوو چې که چینل مو نه وي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو، بادام خو بېلابېلې ګټې لري. په خاص ډول یوه ډېره مشهوره ګټه چې ده هغه دماغو ته ده، چې دماغو ته هم ډېره زیاته فایده لري. که هر څوک سړی یعنې په ورځ کې 7 دانې بادام یا 10 دانې بادام دومره په شاوخوا کې هره ورځ که سړی استعمالوي، نو دغه بادام 7 دانې یا 9 دانې یا 11 دانې بادام له دې څخه زیات بیا مه استعمالوئ، هغه بیا تاوان درته کوي. نو په ورځ کې چې دومره بادام څوک استعمالوي، د دماغي یا قوت به یې ډېر زیات وي، دماغي قوت. همدارنګه د وجود نور قوتونه هم لري. د دې ترڅنګ بادام په خپل ترکیب کې داسې مواد لري چې د وینې جریان تنظیم کوي او د وینې جریان چټک کوي، چې په دې سره کېدای شي چې د وینې د جریان په تنظیم سره، یعنې بیا کېدلی شي چې جنسي قوت لوړ شي. او کله چې هم د انسان په وجود کې د وینې جریان منظم او چټک وي، نو په دې سره د انسان جنسي قوت هم لوړیږي. په خاص ډول د وینې جریان باید په جنسي غړو کې په منظم ډول او همدارنګه په چټکۍ سره وي، چې په دې سره شوق هم زیاتېږي او جنسي قوت هم زیاتېږي. نو تاسو هم په خپل ورځني ژوند کې کله نه کله بادام استعمالوئ. دوستانو، هیلهمن یم چې ویډیو مو خوښ شوې وي. ویډیو درسره لایک او چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته